تم امید لرم روغ جوړ خوشحاله به یې. په نننۍ ویډیو کې ستاسو لپاره به وښیم چې موږ څنګه کولی شو د اختر لپاره خپل تصویرونه چې کوم دي دغه دوستانو ډیزاین کو او جوړ کړو. نو ما سره دوستانو تیار ډیزایني تصویران شته دي دا چې زموږ یو یوټیوبر ورور حسن صاحب جوړ کړي دي. نو ما هم دغه ستاسو لپاره راواخیستل تر څو تاسو هم له دې څخه ګټه واخلئ. دغه به زما په ټلګرام چینل کې وي. نو تاسو زما ټلګرام چینل لینک په ډسکرپشن کې کتلی شئ د دغه ویډیو او دغه مو چې کله را ډاونلوډ کړئ بیا به راشئ خپل پیکسلې به اپلیکیشن به په خپل موبایل کې راخلاص کړئ. کله مو چې راخلاص کړ لاندې به راشئ دغه برخه کې درنو دوستانو دغه فیسبوک تاسو وینئ په دې فیسبوک باندې به کلیک واخلئ او تر څو تاسو د فیسبوک یو سایز ورته راوټکئ انتخاب یې کړئ. نو بیا مو دوستانو کله چې دغه فیسبوک انتخاب کړئ را به شئ دغې برخې ته او عکس د هیروال باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک واخیسته اوس دلته مونږ او ستاسو ته تصویران راځي تاسو کتلی شئ را به شئ دغه باندې به کلیک واخلئ او دغه به ټیک مارک کړئ. دغه به داسې زوم کړئ تر څو له دغې صفحې سره برابر شي. نو دغه مونږ داسې برابر کړه ځو دا به د دې څخه تاسو داسې کولپ کړئ. کله چې کولپ کړو دوستانو نو اوس به مونږ ستاسو څه کوو را به شئ خپل یو تصویر به راواخلئ ورته را به شئ ګیلري به راخلاصه کړئ. په ګیلري کې چې تاسو کوم تصویر غواړئ دې ته یې ولګوئ همغه تصویر به تاسو راواخلئ. زه مثلا راځم دغه یو تصویر راخلم. کله چې تصویر راواخیسته را به شئ دغه شاته کول باندې به کلیک واخلئ او دغه تصویر به پکې شاته شي او بیا به راشئ څه به وکئ په دې برخه کې به تایرولو باندې کلیک واخلئ تر څو خپل یو نوم ورته ورکړئ. هر نوم چې تاسو ورته ورکوئ تاسو دلته کولی شئ خپل نوم ورته ورکړئ دوستانو. نو هر نوم چې تاسو ورته ورکوئ تاسو یې ورکولی شئ. زه مثلا ورکوم رسول جان. نو دغه هم چې تاسو خرڅ چیرته لګوئ نو لګولی شئ که دلته یې لګوئ هم لګولی شئ په هر ځای کې چې د تاسو خوښه وي او تاسو مناسب وبللو په همغه ځای کې دغه تاسو ولګوئ دوستانو. او کله مو چې دا وکړه را به شئ دې برخه کې به د پورته ډاونلوډ اپشن څخه په دې باندې به کلیک واخلئ عکس په شکل ثبتولو باندې به کلیک واخلئ او را به شئ خپل انتخاب دې باندې کلیک واخلئ. تاسو کولی شئ خپل خوښې کوالټي انتخاب کړئ. را به شئ عالي کوالټي باندې به کلیک واخلئ تلیفون په حافظه کې ثبت کړئ. را به شئ دې باندې به کلیک واخلئ دا به تاسو سره اوس ثبت شي. اوس به موږ راځو ګیلري ته دوستانو. ګیلري ته چې کله راغلی ګیلري کې تاسو کتلی شئ دغه تصویر موږ سره بالکل جوړ شو. کولی شئ فیسبوک ته هم اپلوډ کړئ او هر ځای کې نشر کړئ له نورو ملګرو سره تر څو تاسو خپله د اختر مبارکي له هغوی سره شریکه کړئ. نو ویډیو د سره تر همدې ځای وه که خوښه شوي وي لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو اختر دې بیا هم تاسو لپاره ډېر ډېر مبارک وي. نو قربانۍ او صدقې هر څه مو قبولې منظورې وګرځه.